اوس 14 اګست په ته مناو کوې یوم ازادي، خو تا ګوانډ چې به جنازه یي نامعلومو به شهید کړی، تا په ګوانډ چې به ماشومان چا شهید کړي، تا په ګوانډ چې به تورسرې چا شهیدې کړي، نامعلوم دي موږ خواته ټول دی معلوم، خو نام یې نامعلوم ده. اوس ته به 14 اګست ته جشن ملاو که ګوانډ کره به دې زړایي، ګوانډ کره به دې جنازه یي فاتحه به یي، نو ته بیا څه شي جشن مناو که؟ که دا جشن ته مناو که بیا دا خو تا نه بل غټ بې غیرته نسته. یا تا په ګوانډ چې بلکې تا په کلي چې جنازې یي، سرې وینې یي، پلار یې مړي، ماشومان یې یتیمان یي، پلار یې مړي، ښځه کونډه یي، نو ته به څرنګه جشن مناو که د ازادي؟ دا خو حضور علیه السلام وایي چې ټول مسلمان کال جسد الواحد، ټول مسلمان چې دي دا یو بدن ده، یو جسم ده، یو وجود ده. بیا دا ته څرنګې مسلمانې، دا څرنګې د حضور صلی الله علیه وسلم امتی یې بې غیرته چې تا په کلي یا تا په ګوانډ چې به جنازې سرې وینې به یي او ته به جشن مناو که. مسلمان خو وایي دې ته چې ایخ چې به غیرت یي، ایږه چې به حیا یي، ځکه حضور علیه السلام وایي چې الحیاء من الایمان، حیا غیرت چې ده دا ایمان یوه غټه برخه ده، د ایمان یو جز ده، د ایمان یوه حصه ده. نو بیا دا تا چې حیا غیرت چې نه بیا ته مسلمان چېرته په ته انسان نه یې، ځناور یې، ځناور نه بدتر بل هم ادول. قرآن وایي چې دا ځناورو نه بدتر دي. نو ته ما ته وښوه چې نن په ټول پښتون خاورې باندې سرې وینې دي، ټولې جنازې دي او ټولې فاتحې دي، هر طرف ته غم ده، ماتم ده، نامعلوم دي، دهشتګردي ده. هغه دور راغلی ده چې حضور علیه السلام ارشاد مبارک ته چې نه به قاتل ته پته لګېږي چې دا ما مړی په څه شي وکړه، نه به مقتول ته پته لګېږي چې دې په څه شي مړ کړم. نو نه قاتلانو پته لګېږي نه یې مقتول پته لګېږي چې اخر دا چا مړ کړه، ولې یې مړ کړه، نه قاتل پته لګېږي چې دا مړی ولې وکړ. نو قیامت خو دا غټه نښه ده. نو په دې حالاتو چې که ته نوره هېڅ نسې کولی، تا چې ایمان او غیرت دوره کمیږي چې ته په دې سرو وینو باندې، په دې قتلو، په دې قتل عام باندې، په دې ذبحو باندې چې د کوم مړه ذبحه کېږي، څوک مړ کي بوټي پورې لګ کړی، څوک مړ کي سپي غوندې چېرته اچولی، کور والې غواړي چېرته پروت وي 3-4 ورځو بعد یې امنده کړي، کور ته دا پته نه وي نه چا سره بدي سته نه دښمني سته، زوی ورور یې چېرته پروت وي 4-15 ورځو بعد چېرته بوټو پورې لګ دي، چا نه یې غاړۍ پرې کړي، څوک یې په ګولیو سوروای کړی، چا سره یې نور هغه عمل کړی چې درندګان نه کوي کمزورو ځناورو سره. دا ټولو پښتنو چې په موږ لکې مروت چې دا FC وال چې کور ته له نوکري راځي نو به دی چېرته حلال پروت دی، دی به په ګولیو باندې سوروایي. اوس خو بله کیسه جوړه سره چې معراج الدین د FC کلارک د تترخیل د هغه کوروال بلخي کوروال چې ښځه په ده چل ماستله، هغه ښځه یې پاس په ګولیو باندې په سوروۍ کړه، او ماشومه بچه یې پاته ده. حاجي میرزلي خان خو په یوې ښځې باندې چکڅلی و، و سلطنت برطانیې انګریز سره یې جهاد شروع کړی و، دور یې کاوه چې انګریز ته یې سلطنت برطانیې ته یې شکست ورکړ. په یوې ښځې هنده وه، اسلام یې راوړ، بیا هندوانو بیا یې وړه، بیا یې ظلم او زیاتوب سره کاوه چې ته ولې مسلمانه سړی.
او تا ما چې هغه ایمان غیرت هغه حیا هغه پښتو څه سله نو دوره حیا غیرت ایمان خو نسته تر چې دا څه لګیا دي غږ نسې کوای ست نسې وایه پرون موږ بخمله مزه چې امن جرګه وه چې کوم هغه درواغجن نقلي مشران دي یو نه و پکې یو کس امن جرګې ته نه سره راتلی میدان ته چې فوج برنه خبر شي یا به طالب برنه خبر شي بیا به څه کوم نه یو ملا راغی یو ملا په میدان نه و اخو ملا ولې نه و ملا فوج سره میلاو ده طالب سره میلاو ده طالب ملا ده فوج ملا ده نو ملا ته خو له دوه طرفونه کیسه ده فوج یې ده طالب یې ده اوس چې دې ته یو مسلمان ورسېږي چې دی د کلي د تربرو عزیزانو د ماشومانو د تورسرو د نوجوانانو د بوډاګانو د وینې تویېږي د کوم حالات دي غږ خو مه وکړه چې په دې چېرته مرکه جرګۍ هغه ته دی نشي ورتللی دوره دی بېایمانه وي دوره ده چې حیا ایمان غیرت نه وي اوس په دا 14 اګست مناو کوي یوم ازادي وال جشن به مناو کوي او سره غورځي ازادي جشن به مناو کوي اګوان اکلیوال چا جنازې دي پچې فاتحه ده پچې دای به په فاتحې ناسي تا کلیوال اتا ګوان تا تربور عزیز اته به ازادي جشن مناو کوي کومه آزاد وای به د نامعلوم څوک وو یو ملک چې چیرې نامعلومي نه چې موږ وینې تویېږي نامعلوم دي هر چاته معلوم دي اوس پته جشن مناو کې بس پاکستان په 14 اګست آزاد سره ده چې څرنګه آزاد ده څوره آزاد ده خو آزاد ده حکومت ته جشن مناو کوي دې سره عوامو څه کار د عوامو ته ازادي بعد کوم حق میلاو سلای ده عوامو ته د ازادي کومه میوه کومه فایده میلاو سلای ده انګریز تاریخ ورواخله چې انګریز دور چې موږ کوم حقوق و کوم حقوق ته میلاوېدل خو که تاریخ ته ویلای سې په تاریخ ته پیاژې او بیا انګریز نه مخکې دور ورواخله بیا اسلامي تاریخ ورواخله بیا انساني تاریخ ورواخله یورپ تاریخ ورواخله بر صغیر پاک و هند تاریخ ورواخله خو علم او تعلیم خو موږ سره شته نه موږ خو انپړ یو جاهلان یو نو کوم حقوق چې انګریز مشترکول ایګه 1/10 پر لاسو چې یوه برخه موږ ازادي بعد نه میلاوېږي عوامو ته چې کومې ایجنټان و دلالان وو ایګه خو انګریز په دور چې مزې چرچې وې عیش و عشرت و شراب کباب و خوندونه و کارخانې جایدادونه دولتونه و چې انګریز لاړ 14 اګست 1947 بعد ایګه ایجنټان و دلالانو بیا دلالانو مخته نوره واړه دلالان ایجنټان ایګه خو اوس مزې چرچې دي